السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیالي سږکال نه ترسره کیږي. په روان 2022م کال کې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کیدونکې وه، خو اوس سږکال د دې سیالیو ترسره کیدل ممکن نه ښکاره کیږي. پاکستاني رسنۍ وایي که څه هم د پاکستان لوبډلې سږکال وزګار وخت درلود چې له افغانستان سره سیالۍ ترسره کړي، خو دغه سیالۍ ترسره نه شوې او د کال تر پایه پورې هم د ترسره کیدو امکان نه لیدل کیږي، ځکه د پاکستان لوبډله د روان کال تر اپریل میاشتې پورې ډیره مصروفه ده. له هغه وروسته شاید له افغانستان سره سیالۍ ترسره کړي. د پاکستان لوبډله د نیوزیلند او انګلند سره سیالۍ لري او داسې ویل کیږي چې د نیوزیلند او بنګلادیش سره به هم درې اړخیزه سیالۍ ترسره کړي. افغان لوبډله چې د ګوت په شمیر سیالۍ لري له پاکستان سره د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ هم د ICC نړیوال جام سوپر لیګ برخه دي او دا ډیر پخوا پلان سوی وي چې سږکال به ترسره کیږي. همداراز یوازې له پاکستان سره نه بلکې د افغانستان او هند لوبډلو ترمنځ هم د سوپر لیګ سیالۍ ترسره کیدونکې وي، خو د هغه سیالۍ په اړه هم هیڅ معلومات نشته. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا سیالۍ چې د 2023م کال نړیوال جام ته د تلو لپاره ترسره کیږي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې سیالۍ دي او باید چې د راتلونکي کال په لومړۍ څو میاشتو کې ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.